بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا در سره د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې یم او له تاسو سره د لیکوالۍ اړوند مضامینو په برخه کې نن په ادبیاتو کې د ټولنیزو ارزښتونو په انځور باندې خبرې کوم. په ادبیاتو کې د ټولنیزو ارزښتونو انځور، اول باید موږ په دې باندې پوه شو چې ټولنیز ارزښت څه معنی. ټولنیز ارزښتونه هغه ارزښتونه دي چې په یوه ټولنه کې یې ټولنه مقدم ګڼي، په ډیر لوړ قدر و قیمت ورته قایلي، او دغه ارزښتونه په ټولنه کې د ټولنې وګړي د خپل ژوند لپاره د یو قدر او د ارزښت په توګه مني. مثلا موږ وایو زموږ ملي ارزښتونه زموږ کوم دي؟ هغه چې زموږ د ملت هغه اساسي حدود او پولې ټاکي چې هغه موږ دپاره سرې کرښې دي. که چېرته زموږ د ملي ارزښتونو په باب باندې څوک څه وایي او خدای ناخواسته زموږ د ملي ارزښتونو سره لوبې کوي، نو موږ د هغوی په مقابل کې ودرېږو. طبعا ادب دغسې مسایل راخلي، یا زموږ دیني ارزښتونه، قرآن زموږ دیني ارزښت دی، احادیث زموږ دیني ارزښتونه دي، حضرت پیغمبر زموږ دیني ارزښت دی، نور عقاید زموږ دیني ارزښتونه دي. نو د دې په خوا کې نور ټولنیز ارزښتونه، که هغه تاریخي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، چې هغه زموږ په د ملي ارزښتونو په دایره کې راځي، دې ته موږ ټولنیز ارزښتونه وایو. ټولنیز ارزښتونه له ادب څخه نه جلا کېدونکي توکي دي، او په نړۍ کې د بې ټولنې ادب تصور هم نشي کېدی. یعنې په دې معنا چې هر هغه څه چې د یوې ټولنې د ارزښتونو په توګه ادب راخلي، بیرته یې انځورئ، د خلکو ته یې رسئ، خلک پرې پوهوي. نو دا په ادب کې د ټولنیزو ارزښتونو انعکاس دی. او کوم ادب چې انځورېږي یا ادب چې پنځېږي، تر شا به یوه ټولنه وي، ځکه بې ټولنې ادب نشته دی. د ادب چې دی د ټولنې د وګړو په ذریعه باندې انعکاس مومي، انځورېږي. او کله چې ټولنه نشته دی نو ادب یې نشته دی. موږ چې کله ادب لولو، دستي زموږ ذهن ته یوه ټولنه راځي. مثلا موږ وایو انګریزي ادب. په انګریزي ادب کې د واره هغه د انګلیس ټولنه یا امریکایي ادب د واره یوه ټولنه زموږ په ذهن کې انځورېږي. یا موږ وایو چې عربي ادب، نو په عربو کې چې کوم ادب زیږېدلی دی یا پنځېدلی دی، د هغه ادب د هغې ټولنې نمایندګي کوي. هره ټولنه ادب زیږوي، او ادب بیرته د ټولنې زیږنده ده. نو ټولنه پر ادب د خپلو ارزښتونو سوری کوي. مثلا زموږ ادیب او لیکوال هر شی چې لیکي، هر پیغام چې وړاندې کوي، دا د ټولنې نه اخلي. که ټولنه نشته، زموږ شاعر نشته، او که ټولنه نشته، ادب نشته. که مثلا موږ یې د هغه اولې دغه نه راونیسو، د 2 هجري پیړۍ نه چې زموږ لیکلي ادبیات پکې تر موږ را رسېدلي دي، چې هغه د امیر کروړ حماسي شعر دی. امیر کروړ وایي چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، په هند و سند و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته، زما اتل نشته. څه شی کوي؟ د خپله ټولنه بیرته یادوي. دی د خپلې ټولنې یادونه کوي چې زه چې څه کوم، هغه په دې محدوده کې نشته. لہذا موږ وایو چې که کابل دی، که زابل دی، که نور ځایونه دي چې شاعر یادوي، دا خپله سیمه ده، د خپلې سیمې په توګه باندې یادوي. لہذا دی چې د کمې میړانې ذکر کوي، دغه میړانه زموږ د مسلطو ارزښتونو نه ده. دغه میړانه چې شاعر ذکر کړې ده چې په دې نړۍ له ما اتل نشته، اتلواله زموږ میړانه ده. زموږ شاعر چې هغه وخت کې عملا په جنګ کې دی او دغسې حماسي شعر یې ویلی دی،
دا په ټولنه کې د هماغو ارزښتونو یوه دغه ده، یوه بیلګه ده. نو موږ ویلی شو چې ادب د ژوند تفسیر دی او موږ ته ادب ژوند تفسیروي. طبیعي ده چې په دې تفسیر کې د ټولنې مسلط ارزښتونه ځلیږي او باید پکې وځلیږي. ادیب او لیکوال د ټولنې له خلکو سره یو ځای اوسیږي، په خوښیو په خوشحالیو کې برخه اخلي، دا هر څه د خپل یو احساس په توګه وړاندې کوي. ځکه د خپل قوم میړانه، لکه د امیر کروړ ذکر چې موږ وکړو، یا د قوم لپاره دعا چې بیټ نیکه وایي چې لویه خدایه لویه خدایه دا وګړي ډېر کې خدایه. دا یوه دعا ده چې بیټ نیکه کړې، یا یوه حماسه ده چې بیټ نیکه د امیر کروړ ویلې ده. یا تر هغې را وروسته چې په تاریخي لحاظ باندې زموږ په کلاسیکه دوره کې شاعرانو لوی لوی قصیدې ویلي دي، د پاچاهانو د ستاینې دغه کړی دی، یا کم تیری چې زموږ په ټولنه باندې شوی هغه تیری ذکر کړی دی. نو دا ټولې خبرې د هغه مسلطو ارزښتونو یو انعکاس دی چې زموږ شاعر یې کوي او د خپل یو احساس په توګه یې راخلي. همدارنګه بیلابیل ارزښتونه زموږ په ټولنه کې ځای لري او شاعر او لیکوال په خپله شاعرۍ کې او په خپله لیکوالۍ کې راخلي. مثلا انساني ارزښتونه، انساني ارزښتونه لکه څنګه چې قرآن کریم موږ ته وایي چې ولقد کرمنا بني آدم، ما انسان مکرم پیدا کړی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت پیغمبر کعبې ته ودرېد، ورته ویل چې ای د خدای کوره، زه په دې پوهېږم چې ستا حرمت، ستا عزت، ستا شرافت او ستا وقار ډېر لوړ دی، او قسم دې زما په هغه ذات چې زه دې قوم ته د لارښود په توګه رالیږلی یم چې ستا شرف او ستا عزت چې دی هغه د انسان د شرف او عزت نه زیات نه دی. نو لحاظه انسان ډیر مکرم دی، انسان ډیر معزز دی. خدای پاک وایي که دا قرآن ما په غرونو نازل کړی وی، دا غرونه به یې تیکه تیکه کړی وی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله. نو دا هم یو ارزښت دی چې انسان ته الله تعالی کتاب را لیږلی دی. انساني ارزښت په دې کې خوندي دی، په دې کتاب کې د انسان قدر و قیمت پکې شته دی. انسان ته الله تعالی په ډېر لوړ دغه باندې قایل دی، ځکه چې قرآن یې ورته را لیږلی وایي که په غر مې نازل کړی وی، غر به یې دغه کړی وی، خو چې تا ته مې را لیږلی. یا کله چې آدم علیه السلام له ملایکو سره په امتحان کې وغورځېد، الله تعالی آدم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیاب کړ او ملایکو سجده وکړه. همدارنګه شیطان ته چې کله وویل شول شیطان سجده ونه کړه، نو همدا لامل دی چې شیطان ملعون شو. دا ټول د انساني ارزښتونو خبرې دي. اوس دغه د انساني ارزښتونو خبرې په ادبیاتو کې څنګه خوندي دي، ځکه دا یو ارزښت دی او ارزښت موږ څنګه په خپل ادب کې خوندي کولی شو. مثلا حمزه بابا وی زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سخن سوری په معنا کې همایون کا. ګوره قوم ته ارزښت ورکول، ملت ته ارزښت ورکول او بالاخره انسانیت ته ارزښت ورکول، دا زموږ د ادب یو لوړ انعکاس دی او یو لوړ انځور دی چې موږ په خپل ادب کې وینو. همدارنګه یو شاعر وایي چې غالبا زیار صاحب دی چې ما ته خو هغه مسلمان نه ښکاري چې نامسلم ورته انسان نه ښکاري. یا حمزه بابا وایي چې حمزه ډېر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې، زه اشنا د هغه کس یم چې روش د انسان دی. نو د انسان معنا د انس او د محبت نه اخیستل شوې، یا یو بله معنا کې داسې دغه هم راځي و چې انسان هغه نیمګړتیا چې بیانوي و چې د هیرولو په معنا دی. په هر صورت موږ یې په هغه لغوي دغه باندې ډېرې خبرې نه کوو. موږ وایو چې
انساني ارزښتونه په د یوې ټولنې په ادب کې څنګه ځای مومي. نو زموږ د ټولنې په ادب کې هم انساني ارزښتونه ډېر لوړ ځای لري. مثلا مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی خو انسان دی پرې ګزار کولی نشم. وګورئ زموږ په ادب کې دغسې دغه خوندي دي، دغسې خبرې پکې خوندي دي، دغسې مسایل پکې خوندي دي چې د انسانیت هغه معیار پکې معلوم دی، ارزښتونه پکې معلوم دي. د هرې ټولنې ادب چې دغومره یو لوړ معیار ته رسېدلی او د هرې ټولنې ادب چې دغومره په لوړه کچه ادبي، نو قوم ته یې پکار دي، د همغه ټولنې اوسېدونکو ته وګړو ته پکار دي چې خپل ادب نه الهام واخلي. ځکه شاعر له همدوی سره اوسېدلی دی، شاعر د دوی نه جدا نه دی، د دوی نه خبرې اورېدلې دي او همغه خبرې خپل ادب ته راوړي دي. اوس پکار دا ده چې موږ د ادب دا خبرې راواخلو او بیرته عملي کړو. ځکه زما فرهنګ، زما ادب، زما عقیده چې ما ته د ورانکارۍ اجازه نه راکوي، نو زه به ولې ورانکار کوم؟ ادب د ادب معنا هم ښه معاشرت دی، د خلکو سره ښه راشه درشه ده. او موږ تاسو د ادب په تعریف کې هم دا خبره کړې وه چې ادب دوه ډوله دی، یو کسبي دی او یو نفسي دی. نفسي ادب د انسان په هغه ټولو کړو وړو